والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الترمذي والنسائي وزاد البيهقي في شعب الإيمان برواية فضلاء: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صاحب دا مشکات رحمه الله دا کتاب الایمان بحث شروع کړی دا، او پدې کې د ایمان یعنی هغه اشیاء چې مومن کې بعد د هغې موجودوالی ضروري ده. چې کم انسان وای چې د مومن یم او ما کې ایمان ده، نو آیا دا احادیث مبارک چې بعد اوامر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پدې کې ذکر کړی دي، نو دا دې وګوري چې آیا دا عمل ما کې موجود ده که نه، او یا بعد کارونو نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک منع فرمایلی ده. نو دا ځان ته چې مومن وای او مسلمان ده، نو آیا زه د دې کارونو نه منع یم او که نه، او که نه دا کارونه زه کومه، نو بیا خو دا د ایمان مخالف شو. دا خو د ایمان او د هغې مومن مخالفت شو چې کم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر کړی ده چې مومن بچاتے یی، مسلمان بچاتے یی. یو ایمان ده، یو اسلام ده. ښه مونږ الحمدلله مسلمانان یو که نه، او مومنانو یو الحمدلله. خو ګورې کو چا رانه تپوس وکړو چې ته مسلمان یې، نو مسلمان څه ته وایي بیا ورته پته نه وي. او که چا راته ووي چې ته خو مومن یې الحمدلله، خو ایمان څه ته وایي، نو بیا ورته دام پته نه وي. اسلام انقیاد ظاهری او ایمان تصدیق قلبی. ایمان څه ته وایي؟ د ایمان تعریف علماء کرام دا کوي چې تصدیق قلبی به وي، یعنی یو انسان چې وایي زه مومن یم، نو دا به په زړه کې د الله پاک جل جلاله وحدانیت مني، او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د نبوت او د ختم نبوت په اقرار کوي، په زړه کې به دا وایي، او د تمامو جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات په د زړه نه مني، او فرشتي به د زړه نه پې ایمان لري، په کتابونو باندې به د زړه نه ایمان لري، په ورځ د آخرت باندې به د زړه نه ایمان لري، او په بعث بعد الموت په د زړه نه ایمان لري. دې ته مومن ویلی شي. او بل اسلام د مسلمان دا انقیاد ظاهری ده. منځ به کوي، دا ښکاره خلکو ته ښکاري که نه، روژه به نیسي، زکات په ورکوي کو فرض وي پې، او که حج پې فرض وي نو دا به حج کوي، او دا کم
ارکان چې دي ظاهري، اوس کو یو سړی ده او هغه جماعت ته راځي لمونځ کوي، نو موږ به ورته مسلمان وایو که نه؟ داسې کار چې هغه د شریعت مبارک مخالفت نه کوي، دا معنا یعنی یو داسې عمل ظاهري پکې د کفر نه وي موجود. زمونږ قبلې ته مونځ کوي او راځي مونږ سره مونځ کوي، نو دا خو مسلمان ده الحمدلله. خو ما درته ووي ښه که یو عمل ظاهره د کفر پکې نه وي موجود، ګورئ نو یو مسلمان ده او یو مومن. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د مسلمان تعریف په د اولنی حدیث مبارک کې کړی ده چې یو سړی ځان ته مسلمان وایي نو ده کې به ګورئ دا عمل موجود وي، او ځان ته چې مؤمن وایي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د مؤمن کې به دا عمل موجود وي، نو اله به ګورئ ته مؤمن وي. او رستو د مجاهد تعریف کوي چې مجاهد چاته وایي، مهاجر چاته وایي، مجاهد چاته وایي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي هغه انسان مجاهد ده چې هغه ګورې خپل نفس سره جهاد وکړي. رونو ګورې خپل نفس سره جهاد کول ډېر ګران کار ده. خپل نفس سره جهاد کول دا ډېر ګران کار ده. او مهاجر چاته وایي؟ مهاجر هغه چاته وایي چې هغه خطاګانې او گناهونه پریدي، بس دا مهاجر شو. مونږ افغانانو ته مهاجرین وایو که نه؟ اصل کې هجرت معنا ده ترک الوطن، خپل وطن پرېښودل. نو دغه انسان ته هم ځکه مهاجر وایي چې د ګناهونه پرېښودل، د خطاګانې پرېښودې او د ګناهونو نه او د خطاګانو نه هجرت وکړو، هغه یې پرېښودل، نو ده ته مهاجر وایي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا تعریفات او دا د مسلمان او د مؤمن او د مهاجر د مجاهد او د مهاجر په باره کې دا بیان فرمایلی ده. وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارک فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی المسلم کامل مسلمان ګورئ من هغه څوک دی سلم المسلمون چې محفوظ پاتې شي نور مسلمانان من لسانه د ژبې د ضرر نه. په ژبې هم ګوره انسان ته ضرر رسي. یو بزرګ هغه په چا باندې دم واچولو، نو هغه سره یو پلاسپر ناسو، نا پلاسپر ورته وایي وی د دې څه مطلب چې تا چاته ویې وی خو د خولې نه د باد ویستل څه چلو شو؟ نو د پوهې دپاره هغه عالم ورته داسې یو سخته وکړه، ورته ویې ستا داسې نا پلاسپر غوسه شو، رنګ یې تک زیړ شو. سړي ته چې بد ووایي نو رنګ کې فرق ردي که نه؟ نو هغه پلاسپر ورته وایي وی تا خو ما ته ډېره سخته ووې. نو بزرګ ورته وایي تا په دې رنګ کې خو تغییر راغو، څه چلو شو؟ خو زما د خولې دا خبر هم یو اواز ده که نه، یو هوا ده خو د خولې نه مې ووته که نه، تا کې خو تغییر راوستو، تا مخکې خو فرق راغو. وی او سیب تا ما ته سخته ووې که نه؟ وی دکه رنګې چې څنګه خرابه خبره د انسان په بدن کې اثر کوي، دکه رنګې د الله جل شانه مبارک نوم چې واخلې او هغه چا باندې وردم کې او چوف کې دغه نیک اثر هم کوي. او پلاسپر پوه شوې بالکل حقیقت ده. نو کله کله په ژبه باندې یو انسان ته ضرر رسی،
چا غیبتو کې چا تکنزلو کې. یو عربي شاعر وای جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. وای کم سړی چې په ژبې زخمی شي که نه نو دې پیون به نه رځي ښه. کو چا راته پیغور وکړو که نه پیغور چې ته خو پلانې تا خو دا کړي دي. مونږ ټول ګناهګار یو که نه. چا درته پیغور وکړو چې ته خو دا یې مړه سل کاله به تیر شي پیغور به دې یاد وي چې یاره ده خو ماته دا ویلي دي. او کو چا په ټوپک او چاړه او لخت او باندې زخمی کې ډاکټر له به لاړ شي بس پټۍ به ولګوي جګ جوړ به شي. خو د ژبې زخم ګورئ نه رځي. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. وی کم سیس چې په توره زخمی شي نو هغې له بیا پیون رځي لاړ شه ډاکټر به راته پټۍ وکړي بس جګ جوړ به شي. او په ژبې چې کم سیس زخمی شي نو هغه ګوره بیا پیون نه اخلي. بیا پیون نه اخلي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی چې کامل مسلمان هغه ده چې محفوظ پاتې شي نور مسلمانان من لسانه د ده د ژبې د ضرر نه و یده او د ده د لاس د ضرر نه. کو چاته د چا په لاس کې یا د چا په ژبه کې ضرر وي نو مسلمان یې خو کامل مسلمان نه یې. کامل مسلمان نه یې. که یو مسلمان ته ضرر رسوي په ژبه باندې یا په لاس باندې نو مسلمان کامل نه یې. والمؤمن او مومن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی اغا انسان دا چې دا امین و گرزوی خلق علی دمائهم پما وینو باندې و اموالهم او په مالونو باندې یعنی د دنه د خلق وینې محفوظ شي او د دنه د خلق مالونه محفوظ شي بس ته مؤمنې. دا د ترمذی شریف روایت ده او د نسائی شریف او امام بهقی رحمه الله هغه په روایت ته فضاله یو راوی د هغې زیات کړی ده شعب الایمان کې ذکر کړی ده په روایت د فضاله. والمجاهد مجاهد حقیقی چاته وایي من جاهد نفسه هغه انسان ده چې هغه ګورې خپل نفس سره جهاد وکړي. هغه دې ته جهاد اکبر ویلې شوی ده چې خپل نفس سره جهاد وکړي. یو حدیث مبارک کې روایت کې دی رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د یو غزوې نه تشریف راوړلو وی فرمایل چې موږ د وړوکي جهاد نه راغو اوس په غټ جهاد کوو یعنی خپلو نفسونو سره به اوس جهاد کوو. نو مجاهد والمجاهد مجاهد حقیقی من جاهد نفسه هغه انسان ده چې هغه خپل نفس سره جهاد وکړي. ای نفس ورته وایي جمع لمزه، نفس ورته وایي مزد مه کوه، نفس ورته وایي دا حرام کاري وکړه، نفس ورته وایي دا حرام وخوره او ته وایې چې نه زه د الله پاک جل جلاله نه یریږم دا کار نه کوم. فی طاعت الله د الله پاک جل جلاله په تابعدارۍ کې دا خپل نفس سره جهاد وکړي دې ته مجاهد حقیقي ویلی شي. اول مهاجر چاته وایي من هجر الخطایا والذنوب هغه انسان ته وایي چې څوک خطاګانې او ګناهونه پرېږدي بس هغه مهاجر ده. مونږ افغانانو ته مهاجرین وایو که نه د افغانستان نه چې څوک راغلی وي هغه مونږ وایو دا مهاجرین دي یعنی هغه یې خپل وطن پرېښی ده. نو مهاجر حقیقي هغه انسان ده چې هغه خطاګانې او ګناهونه پرېږدي. دا ګناه چې د پرېښوده ته مهاجر شوې د ګناه نه د هجرت وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعین. اللهم ربنا